د بخښنې نړیوال سازمان وايي طالبانو پنجشیر کې د مقاومت جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خپره شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده. د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د ملي مقاومت جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپره شوې ویډیو تازه ده او طالبانو د دغه جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې اونۍ کې له افغانستان نه د بې عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشردوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یو ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منع ګرځول شوي. یاد سازمان غوښتنه کړې چې د وژنې باید په کلکه وڅېړل شي او ملي د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د بشر حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تازه نظر واخلو، خو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې ځواب نه کړې. له بل خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. ښاغلي کرزي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړه خواوې دې خبرو ته کیني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.